سلام ملګرو، لوی اختر مو مبارک شه. راځئ چې دا اختر په کلي کې په کلیوالي، مذهبي او کلتوري رنګونو کې تیر کړو. زموږ په سیمه کې په ډیر غټ تعداد سره د څو کلیو څخه خلک یوې عیدګاه ته راجمع کیږي او په ګډه سره همدلته د اختر لمونځ ادا کوي. د اختر د لمانځه وروسته کلیوال په خوشحالۍ سره یو بل ته د اختر په مناسبت باندې مبارکیانې ورکوي. دا هغه اختر دی چې مشران یې په قربانو، ځوانان یې په میلو او کوچنیان یې په چمبو لمانځي. مسلمانان د خپل مذهب په خاطر باندې په لوی اختر کې قرباني کوي. دغه قرباني د حیواناتو قرباني وي چې غوښه یې څه ځان ته خوري او څه یې په کلي کې په غریبانانو او بېوسو خلکو ویشي. ځینې خلک ځان ته پسه یا هم وزه د قربانۍ لپاره اخلي، خو په کلیوالي سیمو کې تر ډیره دود دا دی چې یو لوی مال اخیستل کیږي، په هغه په 4 یا 5 کسه په هغې کې شریکیږي او په ګډه قرباني کوي. هر نفر پکې یوه برخه لري. دغه غوا چې زما مخ ته ولاړه ده دا 15,000 افغانۍ قیمت لري چې 5 نفرو په ګډه سره اخیستې ده او هر نفر پکې یوه برخه لري او په هر نفر باندې 7,200 افغانۍ د قربانۍ لپاره راغلي دي. لدی وروسته نو مال قرباني کیږي، مشران په کټونو کې ناست وي، شین چای څکي او ځوانان په کار باندې بوخت وي، تر دې چې مال غوښه ټوټه ټوټه کیږي او په خپل منځ کې په مساوي توګه ویشل کیږي. خو د اختر یو بل رنګین اړخ ماشومان وي چې دوی په حقیقت کې هم د اختر له خوښیو او خوشحالیو څخه په بشپړه توګه مالامال وي. آیا ستاسو په سیمو کې هم اختر په ورته ډول سره لمانځل کیږي؟